بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ولیدل نن چې کم دینو په اتفاق رائے سره د مردان خلکو تاجرو چې کم دینو شټر ډاون کړی دی. ټول دکانونه مارکیټونه چې کم دینو بند دي او د احسان بچا سربراهي کې موږ سره تاجر چې کم دینو موجود دي. موږ سره چې کم دی مردان چیمبر اف سمال ټریډر اینڈ سمال انډستری نائب صدر ضیاء الرحمن صاحب چې کم دینو موږ سره موجود دي. هغې نه به د دې شټر ډاون حوالې سره چې کم دی تپوسونه کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایي جی تاسو خو چې کوم دی نایب صدر یې د دې سمال ټریډر سمال انډسټري، نو هسې د دې مقصد څه دی او راز څه دی د دې ستاسو د شټر ډاون؟ ستاسو ډېره مهرباني یوسف جان صاحب. زمونږ د دې مقصد چې کوم دی نو دا د حکومت د ظالمانه ټیکس او د غلط پالیسو خلاف دی. یوسف جان صاحب څنګه چې تاسو ته پته را چې دا تاجر چې دی نو دا په دې ملک چې کوم دی نو دا د ملا د تیر حیثیت لري او مونږ چې کم دی سالانه په کروڑونو په اربونو ټیکسونه دی حکومت ته ورکو او بیا هم دی چې کم دی نو زمونږ باندې د ظالمانه ټیکسونه لګوي. او د دې نه مخکې مونږ یو ریلي کړې وه، تاسو هغه اسلام آباد کې دلته مردان کې مونږ ریلیانې کړې وې، خو د هغې بالکل هغې نظر انداز کړی او په هغې باندې هغې هېڅ قسمه عمل درآمد ونه کړو. نو او د هغې نقصان دا و چې کارونه بالکل په ټپو باندې ودرېدل او تاجر ته ډېر غټ نقصان وشو او هغې سره حکومت ته هم ډېر غټ نقصان وشو. زه خپلو مشرانو ته او د مرکزي تنظیم تاجران مردان مشرانو د طرفه چې کم دی په ستاسو په وساطت سره دی حکومت ته دا وایم چې د خپل ظالمانه ټیکسونه دا ختم کړي او که دا دی نه ختموي او دا اوس چې مونږ کوم نن دا 2 ورځې هړتال دی او په دې باندې دی دا نظر انداز کو او په دې باندې څه عمل درآمد ونه شو، نو بیا به مونږ په سرونو باندې کپړونه تړو او دوکانونه به هم بندو، مارکیټونه به هم بندو، روډونه به هم بلاک کوو او تر هغې پورې به زموږ دا هړتال جاري چې تر کومې پورې زموږ مطالبات او دا ظالمانه ټیکس نہیں ختم شوی. जब गर्मी अपनी चूल्हे हाई मिरिंडा से कर सब कुछ राइट और खुल के जी लो अपनी फन साइड जब मन बोले मम मिरिंडा. بالکل تاسو اورېدل د حافظ ضیاء الرحمن صاحب دی خبرې ډېر زبردست میسج چې کوم دی هغه حکومت ته ورکړو. مونږ سره په دې وخت کې چې کوم دی حاجي محمد سراج صاحب چې کوم دی ولاړ دی، دا چې کوم دی د بازار شهیدان صدر دی د مرکز تنظیم تاجران. دوی نه به هم چې کوم دی شټر ډاون هړتال چې کوم کېږي روان دی. په دې حوالې سره مونږ دې نه څه تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بل دا کم ټیکسونه چې دا ډېر ناروا ټیکسونه لګېدلي په دې ملک باندې دا عمل ټول په دې تاجر روان دی. کله چې حکومت تاجر وچیړي نو دا حکومت په دې څنګه وچلي او دا به دې وړاندې څنګه بوځي. زمونږ خو هم ټیکس ورکو ښه باقاعده زمونږ مشرانو ورسره دا خبرې کړي دي چې مثال په طور 10 لکه کسان ټیکس ورکي دا د لمونږ 6 لکه کوه، خو دې اکه په 10 لکو راایښي دي او ظالمه ټیکسونه چې کم دي د حالات کم طرف ته روان دي. د عمل ډېر په تباهۍ روان دی. خلک روزګارونه تباه شو، خلک بالکل بېروزګارۍ داسې کړي چې خلک خودکشۍ ته تیار شوي دي. روزګارونه بالکل ولاړ دي. وړو ته وګوره کم نرخ دی، چینو ته وګوره کم نرخ دی. خلک داسې شوي دي چې بالکل په د موجوده حکومت کې په خپله زندګۍ باندې بالکل ستومانه کړي دي. موږ د حکومت ته اپیل کوو چې عاجزانه اپیل دې ته کوو چې مهرباني وکړي دا کم ظلم هم چې شروع کړی دی دا ختم کړي، دا مهنګۍ ختم کړي. ټیکس موږ ورکوو، د ټیکس نه موږ انکار نه کوو، خو یوه طریقه که دا شناختي کارت چې دی دا په چاره دا خو په دې غریبانانو دا خو په موږ نه دی. دوکاندار موږ خو ټول تقریبا 99% دکانداران چې کم دی هغه بې تعلیمه دي. دی به ځان سره کسان د دې دپاره د کم ځای نه ساتي چې 50-50 روپۍ به هغوی له میاشت ورکوي، ځکه چې ټول بې تعلیمه خلک دي. نو هغه به ځان له بچو له رزق پیدا کړي که نه 50-50 روپۍ باندې ځان له سړی وساتي دې دپاره د کاتو دپاره. موږ د حکومت ته اپیل کوو چې مهرباني وکړي دا ظالمه ټیکسونه واپس واخلئ، د شناختي کارت دا دغه واپس واخلئ. ډېره شکریه، مهرباني. ګرانو کتونکو تاسو اورېدل د مشرانو خبرې. حقیقت دی چې کله مو سړی تنګ شي نو په جنګ شي. نو دا چې موږ سره کوم عهدیدارانو د مرکز تنظیم تاجران حافظ ضیاء الرحمن صاحب او الحاج محمد سراج صاحب دا چې کوم دي نو دا عهدیداران دي، صدران دي.
دوی دا وینا وکړه حکومت ته دوی دا غږ کوي چې مهرباني دې وکړي دا کم ظالمان ټیکسونه چې په دې لګېدلي دا دې ختم کړی شي. بله دوی دا خبره کوي چې موږ ټیکسونو نه شرم مخ نه دی اړولی، دا ټیکسونه بالکل موږ ورکو خو یو طریقه باندې. ما یوسف جان له اجازت راکړئ د خپل کیمرمین شهاب سره پښتو نیوز مردان.